دلته به د عوامو حکمراني د فوج به نه وي. اوس به موږ اوتي صاحب ته هغه زبیر شاه به دغه ورکړي او ګرده به په تسلي باندې زموږ خپل میلمانه اوري، نورې خبرې بس دغه به نه کوو. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي جنرال سکرټري د پي ډي ایم صوبایي ترجمان او مرکزي ترجمان موږ دپاره محترم موږ سیاسي استاد میا افتخار حسین صاحب ته دعوت ورکوم چې دی راسي نو موږ ته د څو خبرې وینا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د پښتنو وروڼو او هدروتي صاحب داسې ده چې مونږ خو یو ځای د جازه راکوشو او تاسو ټولو ملګرو ته پته هم ده محسن ایثار کو مونږ هغلته خپل ځاني یو کوشش وکړو چې مطلب هغه ایثار نه کړي بهر کیف د لږ وخت نه پس چې کوم دی ځکه دا نور خلک ووته او مونږ ایثار شو چې مونږ هغه سره دننه ایثار او بیا چې کله راتلو نو تاسو خپل اندازه ولګوئ چې 15 ګنټې وشوې نو موږ وایو چې اوس بیا راپرېږدي اوس بیا راپرېږدي او دا مسله به حل شي ځکه چې دلته تاسو هم مطلب چې ناست یې او هغه هم کمال کړی دی چې جیاز ته اسوره او خواصور نه شو. اوس بنیادي خبره دا ده چې که دا ټول خلک راغلي دي نو یو د هغه راتلو سره د محسن راتلو سره داسې څه کمې لکه قیامت راځي. موږ خو په دې خبره نه پوهېږو. که د بیانیې خبره وي نو خو بیا نواز شریف چې په کومه طریقه لګیا دی نو د هغې بیانیې خو تاسو ته خپل اندازه ده چې څومره زور دی. مونږ خپل ځاني د دې سچویشن مطابق چې دا تاسو کړی وکړو تاسو زمونږ د بچو په ځای زموږ مشران یې پښتونولي ده زمونږ په پښتو کې یوه خبره ده نه په تاسو زمونږ دا تکلیف سل شي او نه په هغه دا تکلیف سل شي. بدقسمتي په دې وطن کې داسې ده چې موږ به ټول عمر په سمه خبره کې به موږ له خلک تکلیف راکړي. کوم دغه جلسه وه چې کراچۍ کې کېده او محسن ورته تقریر وکړو څه چل وشو. نن چې کویټه کې کېږي او هغه ورته تقریر وکړي نو څه چل به وشي. دا غلطه طریقه دا په دې طریقه باندې او بیا پېښور نه دې راپرېښو د اسلام آباد ایرپورټ نه دې راپرېښو او په کویټ ایرپورټ باندې چې کوم دی ایسارې دا څه پیغام ورکوي. مطلب د پښتنو په خاوره پښتنو ته پابندي ده. موږ به د یو بل سره خبره نه کوو، موږ به میلاویږو نه. او د دې نه مخکې چې کوم دی نو ټول لیډرشپ راغلی دی پروت دی. که چېرته د پي ډي ایم په حواله به زه خبره وکړم چې د پي ډي ایم د ترجمان په حیثیت چې دلته مولانا فضل الرحمن صاحب پروت دی، دلته مریم بیبي پرته ده، د پیپلز پارټۍ لیډرشپ چې کوم دی نو کیاني صاحب راجا اشرف صاحب هغه دلته پروت دی. اخر داسې کومه خبره ده د جادو خبره ده چې ګینې دا د محسن په جیب کې ده او چې راشي نو مطلب څه نوې خبره به وشي. دا طریقه کار چې کوم دی غلط دی. او دا څنګه چې په کراچۍ کې د مریم بیبي خاوند دی چې کوم دی نو گیر کو نو الټه په دې چې دای پوزیشن خراب شوی دی پوزیشن ښه شو، دې سره د محسن پوزیشن ښه شو خراب نه شو. دا چې کوم دی په داسې طریقه باندې دا ډیلینګ کول دا ډېر غیر مناسب طریقه ده. دا ټول پاک او بیا هغه د اسمبلی د نیشنل اسمبلی ممبر دی، د هغه خپل ریټس دي، د هغه خپل پروټوکول دی. د اسمبلی ممبر چې ته ایسارې هغه خو د چا خبره چې د سپیکر نه علاوه چې هغه یو خبره نه کړي بل سړی رئیسارولی هم نشي. دی د ځانه رئیساریم بیا ګیریم او بیا مونږه دلته ټول خلک گیر دي. دا بندوبست هم د سره نشته چې لار بندوبست وکړي، نه په هغه طرف لار بندوبست کې نه په دې طرف د لار بندوبست کې. اخر خلک مطلب د دې مطلب څه لکه هغه دننه گیر دی او مونږه بار ګیر. څومره وخت محسن دننه په ایرپورټ کې تیر کو نو خو دومره مونږ هم په ایرپورټ کې تیر کو، خو دیوال نه خو هم دیوال نه دی د ګیټ دننه مونږ هم نو هغه خو بیا هم اعلان شوی دی او ګیر دی، مونږ ګیر نه یو ګیر
دې نه خو ښه دا ده چې بس مونږ هم ورسره وې نو دا څه طریقه ده لہذا مونږ د دې خبرې مزاحمت هم کوو ستاسو سره په دې کې ملګرتیا هم کوو دوی ته وایو چې اوس هم که عقل کار کوي دا وخت دی چې راپرېږدي او هېڅ خبره نه ده چې 20 کسه تقریر کوي 21 دی پکې محسن وکړي نو څه چلو شو او ړه دې تش کړي چې په دې ملک کې څه کېږي نو خلک به نه تشوي چې زیاتې چا سره کېږي د زیاتې خبره به نه کوي چې ظلم کېږي د ظلم خبره به نه کوي نو کومه نوې خبره کړې ده او چې په اسمبلی کې درته کوي نو که دلته یې درته وکړه نو څه لهذا زه د پی ډي ایم په طرف باندې چونکې زه دا پی ډي ایم ځکه کوم چې هلته ناست دي چې دا مشران هم پکې لږ رامنځته شي او دلته زما مشر ناست دی ادروتي صاحب چې هغه به تاسو سره اوس خبرې کوي په دې صورتحال باندې تاسو ټول په دې کې زړه ښکته پورته کوئ ما مونږ یو یو په دې کې تاسو سره زمونږ مطلب چې صوبای حکومت ناروا صوبای حکومت مونږ د دې حکومت د دې طریقې کار مونږ پوره من احتجاج دی پی ډي ایم دا ریکارډ والا پالیسۍ خبره زه کوم چې د پی ډي ایم پوره من احتجاج دی زمونږ چې کوم دی د پی ټي آی غونته احتجاج نه دی چې هغه چې کوم دی نو سیول نافرماني کوي هغه چې کوم دی نو بیلونه شلی هغه په پارلیمنت ورځي هغه په سپریم کورټ باندې ورځي او هغه ډي چوکه پوریږي او خیر دی او پی ډي ایم پوره من احتجاج کوي او دی لا درېیمه جلسه ده او ستا وار خطا دی دا چې پنځمې ته رسي نو چې څه چل کوي لہذا مونږ پوره من احتجاج پکار دی چې زمونږ د پی ډي ایم یو قسم گرفتار نشي یو قسم لاره بنده نشي او که چېرته داسې لار بندېږي نو دا د لارې بنده که نو دا لا پوره من درنه ده نو که نوره سیوا شي نو که نور سیوا شي نور به دوی ته تکلیفي که لہذا زه دوی ته دا خبره کوم چې د پی ډي ایم چې دا زمونږ کم تحریک دی دا د پوره من احتجاج په شکل کې د الیکشن کول دي د موجوده حکومت خاتمه ده دا د داندلی حکومت دی چې دا ختم شي وروره یا په شاشه او یا ځه چې دا موجوده حکومت مونږه کم سے کم که دی ډېر ظلم وکړي د عمران دا یا بچی چې کوم دی دا خو نه پرېږدو وایي چې میخه خوږې نو وایي کټې وله وخه نو دا کټې مونږ له په ګوتو راغلی کم سے کم دا کټې خو به رانه خلاصي د دوی دا خیال دی چې ګینې مونږ ټول ماشومان یو لہذا مونږ د دوی د دې اکټ مزاحمت کوو دا 5 نیمې ګنټې محسن هم ایسارول او بیا ټول میلمانه ایسارول او ټولو سره زیاتې کول د دې مزاحمت کوو او زه ستاسو سره د ملاتړ د ملګرتیا خبره هم کوم زه په یو شعر د اجازت غواړم او بیا به چې کوم دی حیدر خان ته زه خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپلې خبرې وکړي وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه زه خپل مشر ادروتي صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو سره خپل خیالات بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو قدرمندو او ډیرو غیرتمندو زما خوږو وروڼو او زما ځوانانو او زما کشران د ټولو نه اول خو وختي داسې چې د کوم همت او د کوم جرأت مظاهره تاسو کړې ده دلته نو ستاسو د همت او جرأت ته سلام پیش کوم د یو کشر او د یو ملګري زما وروڼو زما کشرانو
محسن رور سره زما دوه رشتې یو رشته مې ورسره ده د پارلیمنت، یعنی چې د کوم پارلیمنت او د اسمبلی زه ممبر یم، هم د کم اسمبلی او د پارلیمنت محسن رورم ممبر دی. او کېدای شي تاسو کې بعضې ملګرو ته پته وي چې زمونږ سیټونه هم یو بل سره جوخت دي. او دویمه رشته ورسره زما بحیثیت د پښتون ده. تیر 15-16 غنټې داسې مونږ ډېر کوشش وکړ په دواړو حوالو. زما د قومي اسمبلی یو ممبر چې زما د اسمبلی ملګری دی او په قومي اسمبلی کې ما سره ناست دی، وختي داسې زما د قومي اسمبلی ممبر چې کوم دی هغه ته د اجازت نشته چې هغه د کوټې ایرپورټ نه بار وځي. نو د قومي اسمبلی د ممبر په حیثیت ما دا خپل فرض ګڼه چې زه هلته دننه دا کوشش وکړم چې هغه ته اجازت میلاو شي او په دې انتظار وم چې هغه ته به اجازت میلاو شي، خو تر دې ساعته هغه ته اجازت میلاو نه شو. چې تر دې ساعته هغه ته اجازت میلاو نه شو نو بیا مې دا خپل فرض ګڼی چې زه دغلته خاموش کېږم، بلکې زه د قومي اسمبلی د ممبر په حیثیت او بیا بنیادي طور د یو پښتون په حیثیت راشم په دې میدان د خپلو کشرانو او د خپلو زلمو سره ودرېږم. په دې میدان د خپلو زلمو د خپلو کشرانو سره ودرېږم او اواز پورته کم د قومي اسمبلی د خپل ممبر دپاره او اواز پورته کم د خپل یو پښتون رور دپاره چې نن ورسره ظلم کېږي او زیاتې ورسره. او بیا دنیا ته هم زه دا پیغام ورکول غواړم چې راشئ نن لږ وګورئ دې ته د دې دومره ازمایښونو نه پس هم، د دې دومره قربانو نه پس هم، د دې دومره تکلیفاتو نه پس هم په کم رنګ، په کم شکل، په کم طریقه پښتنو سره ظلم ونه شو. خو نن زه د دې ملک واکدارانو ته هم دا ویم او زه ټولې دنیا ته هم دا ویم چې راشئ وګورئ د دې دومره ظلمونو نه پس هم نن هم پښتون قوم د باچا خان بابا د عدم تشدد په لار باندې روان دی. نن هم پښتانه خپل حق دپاره اواز پورته کوي خو د تشدد لار نه خپلوي. دغه فرق دی په نورو کې او په پښتنو کې. نو زه نه پوهېږم چې اخر زموږ نه چاته څه تکلیف دی. زه نه پوهېږم چې که محسن رور نن راغلی وي او تاسو سره یې څه وخت تېر کړی وي او سبا په دغه جلسه کې 9 تقریرونه کېدل خو 10م تقریر به پکې هغه هم کړی. زه نه پوهېږم چې دا کوم قسمه انصاف دی او دا کوم قسمه فیصلې دي. ما په دې اخر کې چې زه پوه شوم چې هغه تر دې ساعته نه راپرېږدي نو ما بیا د اسفندیار خان سره نیغ په نیغه رابطه وکړه او هغه ته مې ټول صورتحال بیان کړ چې مشره دا صورتحال دی 4-5 غنټې داسې دا مسله ده هغه دننه دی مونږ کار پات کیو او دا رونه او دا زلمی او دا کشران بار دي هغه ته خو مونږ پرېږدي نه نور یو اصغر خان کوشش کړی دی هغه تللی دی نیم خبر چې هغه سره بیا ملاقات شوی دی که نه دی شوی ځکه چې مونږ وختي ناست دی ورسره. نو ما اسفندیار خان ته ووایي چې هغه ته هم پرېږدي نه کوشش کوو دا بار چې کوم زلمي او زموږ وروڼه ناست دي کوشش کوو ځکه چې د پښتنو په حیثیت دا هم ذمواري جوړېږي چې د خپلو پښتنو وروڼو له لاړ شو دوی سره د مکمل ملګرتیا اعلان کړي. ملګرو سیاستونه به بېشکه چې وي سیاسي اختلافات به هم وي اختلاف رای به هم وي په یو کور کې د خلکو سوچ د یو بل نه جدای د یو پلار نه پیدا د وروڼو سوچ د یو بل نه جدای خو بعضې مسلې داسې ای
چې که هر څومره سوچ د یو بل نه جدای خو بعضې مسلې داسې چې په هغې کې بیا په خپل کور کې خلک اتفاق کوي دا داسې مسله ده چې په دې کې د سره زموږ مکمل اتفاق دی زموږ د سره مکمل اتفاق دی مکمل مرسته د سره او پکار دی چې دوی په دې خپله فیصله نظرثاني وکړي او محسن رور ته اجازت ورکړي چې هغه سبا په دې جلسې کې شریک شي که محسن رور ته سبا اجازت نه ملاویږي سبا پورې نو زه په تاسو فیصله پرېږدم توکل په لوی الله زه په تاسو فیصله پرېږدم که تاسو راته سره دلته کښېنه سره دلته ناست یم وایي چې یو نمایندګي په دغه جلسه کې وکړه نو زه به د ټولو پښتنو ترجماني خو دا خواست به درته ضرور وکړم او شکر الحمدلله تاسو د هغې مثال یې چې د خپل حق دپاره ودرېدل او خپل حق غوښتل دا بنیادي د هر انسان چې کوم دی نو دا بنیادي یو کردار دی او حق دی د هر سړي چې هغه د خپل حق دپاره آواز شي خو چې څنګه پورم نه ناست یې زما دا قوي امید نه دی زما دا یقین دی چې انشاءالله دغه شانتې پورم نه احتجاج به دلته جاري انشاءالله پورم نه احتجاج به جاري وي او زه به خواست په دې موقع وکړم ځکه چې دې وخت کې ما ته پته ده چې په کوټه کې ټول بلوچستان مفریدو خو ما ته پته ده چې په کوټه کې نن په لوی تعداد کې دې وخت کې د قومي اسمبلۍ ممبران موجود دي حکومتي نه یادوم هغه سلیکټډ نه یادوم د هغې نه مې هېڅ تمه نشته خو چې کوم د قومي اسمبلۍ د اپوزیشن جماعتونو امنیګان دي هغې ته به هم دا خواست کوم چې راشئ دلته کې کم از کم او د خپل امنې تپوس او چې کوم پښتانه مشران او وروڼه نن راغلي دي هغې ته به هم دا خواست کوم چې زما پښتنو مشرانو زما پښتنو وروڼو سبا ده خو راځئ چې په شریکه نن د خپلو پښتنو سره دلته مرکز تاسو وخت نور نه علمه ښه ښکلی موسم دی ښه ښکلې هوا ده ناست به یو او دا خپل احتجاج چې کوم دی دا به جاري ساتو انشاءالله ډېره مهرباني لروبر یو افغان لروبر یو افغان لروبر یو افغان موږ د خپلو میلمنو ډېره شکریا ادا کوو مګر یوه خبره زموږ وروڼه زموږ مشران یوه خبره ورته کوو دوی د ساره راسې ډېر ستړي شوي دي موږ که د دوی خپله خوښه ده کښېني موږ به دوی ته دا نه وایو چې دوی ولاړ شئ مګر موږ یې کښېنوونه دوی د سارې سې ستړي شوي دي موږ یې په ښه پروټوکول کې د خپلې ګاډۍ رسوو دوی ستړي شوي دي سار راغلي دي ناست دي نو د خبره ده چې د نن هغه چې دی باندې د باندې دوی باندې که ستوی خوښه ده موږ دا وروڼه تابه ده نه ستړي زما رور الله دې قدر عزت وکړه خدای خوشحاله آباد ساته خو فلحال لا زموږ د اوس اراده نشته د تاسو سره गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है बाजवा माजवा दहशतगर्द ये गफूरा मफूरा दहशतगर्द ये बाजवा माजवा दहशतगर्द ये गफूरा मफूरा दहशतगर्द
پښتانه زنده‌باد پښتون 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 دا یو خواستی مېلمنو ته دې لږ سره آزاد شي چې لږ شاته سي وغځئ دوی هم لږ دغه ته आठ बज रहे हैं इस वक्त और अभी तक मौसम दावड़ को रिहा नहीं किया गया वो एयरपोर्ट में बंद है तब बजी दी कदर मनो तो वो सब पूरी जुदे बंद दी पे एयरपोर्ट की नेरा प्रेसदी और दलता द पीटीएम दरनम रवाना द एहतजाजम रवान दी और एयरपोर्ट तक रात तक बिल्कुल बंद है सही है سامع ده بس جمال الله استاذ كورو جمال خان ها